په آسیایي کچه د تیکواندو دغه سیالۍ د ورزشکارانو د عمر په اساس راپیل سوې وي چې د بېلابېلو هیوادونو ګڼو تیکواندو ورزشکارانو پکښې ګډون کړی و. له دې جملې هم یو د هلمند ولایت مساقله ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل محمدي دی چې په سیالیو کې تر ګډون وروسته درې مقام خپل کړی او ترڅنګ یو د برونز میډال ګټلی دی. محمدي وایي د 9 کلن ورزشي مزل او هڅو وروسته وتوانېدی چې د سیالیو مبارزې او عمل په ډګر کې وځلیږي او هیواد په ځانګړي ډول هلمند له دې ویاړه برخمن کړي. محمد ګل محمدي وایي د خپل ورزشي وړتیا او ظرفیتونو د لا پیاوړتیا لپاره به کار کوي، خو په دې لاره کې له هلمندي ورزشکارانو سره د اسلامي امارت ملي سوداګرو او پانګوالو مرستې ملاتړ او هڅونې ټینګار کوي. مقامونه لاسته کم بیا مې کله داسې خواهش وي چې معنا په کابل مرکز کې د خپل ولایت په نمایندګۍ ولوبېږم او هلته مقام ترلاسه کړم. کله مې هغه مقامونه ترلاسه کړل بیا مې داسې خواهش وي چې زه د افغانستان په نمایندګۍ و آسیایي ملکو ته ولاړ شم مقام ترلاسه کړم، خو الحمدلله هغه ټوله خواهشات مې الله راته پوره کړله. د هلمند ورزش امیر محمد اسماعیل زاهد ویل چې د خپل ورزشکارانو د وړتیا لوړونې کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې د فرصت برابرېدو لپاره به ورته کار کوي تر څو زموږ هلمندي ځوانان ورزشکاران په ملي او نړیوالو سیالیو کې دا ډول بریاوې ترلاسه کړي. نو زه د ټولو ورزشکارانو څخه د ټول افغانستان د ورزشکارانو څخه او خصوصا بیا د هلمند د ورزشکارانو څخه دا هیله او آرزو لرم چې دوی د ورزش په ډګر کې خپل ځوانان ودې ته واچوي چې هغه ورزش وکړي یا تعلیم وکړي یا نورې مدرسې ووایي، ځکه چې الحمدلله موږ تاسې د امارت په راتګ باندې دا یو د خوښۍ ځای دی چې امارت د ټولو زموږ او ستاسو ګډ کور دی. نو په ګډ کور کې باید موږ ته داسې خدمت وکړو لکه خصوصا چې سړی خپل په کور کې کوي. د سپین غر تیکواندو کلب استاد عبدالولي مدني وایي له ډېرو هڅو او زیار وروسته وتوانېدی چې د ولایتي ملي او نړیوالو کچو په سیالیو کې لوبغاړي ولوبوي. دوی د اسلامي امارت او ملي تجارانو غوښتنه کوي چې لوبغاړي تشویق او سپورټ کړي، ملاتړ یې وکړي تر څو هېواد ته ښې بریاوې راوړي. د امارت د راتګ سره ورزش یو څه پرورش کړی دی، مختګ یې کړی دی، خو د خلک د ورزش سره ناولده وه، هېڅ بس یو شی و چې هغه بدبختي و، جنګونه وه، په هغه مصیبتو کې سره اخته و. اوس چې کوم فعالیت مو شروع کړی دی الحمدلله ورزش ډېر پرورش کړی دی چې هر رشته په مساقله ولسوالۍ کې ډېر مختګ لري، ډېر ښه ځوانان لري. بلخوا یو شمېر ورزشکاران وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د ورزشي لوبغاړو لپاره ښه فرصت دی، نو لازمه ده چې له شته فرصته ګټه پورته کړي. باید ووایم چې په هلمند کې د اسلامي امارت په راتګ سره ورزش ډېر پرمختګ کړی دی، ځکه مخکې به دا ورزش محدود تر ښاره پورې، اوس موږ کولی سو چې حتی په ولسوالیو کې د باغرانه څخه شروع بیا تر بارانچي ولسوالۍ پورې موږ ورزشي فعالیتونه لرو، هلته ورزشي مسؤلین موږ تعین کړي دي، نو ساحه هم پراخه سوې ده، ورزشکاران هم ډېر سوي دي او په ضمن کې د امارت په راتګ سره په د هلمند ورزشکاران په منتخبه او ملي مسابقو کې ښه لاسته راوړنې او مقامونه هم لري. امارت او ولایت مقام څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د ورزشکارانو سره کور یې ودان زیات اوس هم ډېر زیات همکاره دي، خو بیا هم چې زموږ داسې قهرمانان تشویق کړي. زموږ په هلمند ولایت کې نور هم بهترین قهرمان شته، خو مګر اما په دغه لنډ وخت کې لومړی ځل دی چې په تیکواندو بخش کې د هلمند ولایت یو قهرمان ګل احمد استاد چې د 40 ملکو په سطح باندې د پاکستان څخه درې مقام کېږي، دا زموږ د هلمند لپاره، زموږ د ولایت محکام لپاره او محترم امارت لپاره د ویاړ او د فخر ځای دی. باید وویل سي چې تر دې وړاندې هم د هلمندي ورزشکارانو لخوا دا ډول ورزشي بریاوې ترلاسه سوي دي.